سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د اران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته اسلامي امارت وایي چې نور د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ روغې جوړې منځګړیتوب نه کوو. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد لا دیو چاویل سره په مرکه کې ویلي دي چې نور د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب او د مذاکراتو د آسان چارې رول لوبولو اراده نه لري. نوموړي په دې اړه ویلي دا د پاکستان خپل داخلي موضوع ده او نور دغه ستونزه په افغانستان پورې اړه نه لري. اسلام آباد باید خپل امنیتي ستونزې په خپل حل کړي. نوموړي دا هم ویلي دي چې پاکستاني چارواکي تل دا خبره کوي چې د کمونستان او شوروي په وخت کې مولا افغانانو سره مرسته کړې، خو ښاغلی مجاهد وایي چې پاکستان د دغه احسان په افغانانو نه اچوي. ښاغلی ذبیح الله مجاهد په ځواب کې وایي دلته چې د نړۍ هر زبر ځواک راتنو موخه یې یوازې افغانستان نه و، بلکې غوښتل یې چې دلته یو لوی بیس ولري، لا هم د ځایه ټوله منځنۍ اسیا کنټرول او تر واک لاندې کړي، خصوصا هغه هیوادونه چې اټومي وسلې ولري. د مجاهد په خبره که افغانانو هغه سرښندنه نه وای کړې نو کراچۍ به اوس د شوروي یا هم د امریکا تر کنټرول لاندې وای. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد دغه راز وایي چې لا پاکستان سره په لارو بندښت کې یوازې افغانستان پاکستان ته محتاج نه دی، بلکې پاکستان هم افغانستان ته په ډیرو برخو کې ضرورتونه لري. ښاغلی ذبیح الله مجاهد په دې اړه وایي افغانستان یوازې پاکستان ته محتاج نه دی، بلکې پاکستان هم افغانستان ته ډیر ضرورتونه لري. وچه میوه، سبزي، د ډبرو سکاره او داسې نور هغه څه دي چې پاکستان ته صادریږي. د نوموړي په وینا چې دا ضرورتونه دوه جنابه دي او یوازې افغانستان پورې تړلي نه دي.